زاد نظم دی عنوان یې دی چې انسان او روپۍ. او چې انسان خدای پیدا کړو، انسان خدای پیدا کړو، روپۍ انسان کړه جوړه، د انسان قدر نشته، د روپۍ قدر ډیر دی. په روپۍ مړې کېږي، ټولې دنیا کې پرې هم سمې چاودنې کېږي، کله پرې تا مړ کوي، کله پرې ما مړ کوي، خو لنډه دا به ووایم ورور په لالا مړ کوي. خو لنډه دا به ووایم ورور په لالا مړ کوي. ورک د رڼا قدر شو، ورک د بابا قدر شو، ته دې روپۍ د لاسه ورک د ډېر چا قدر شو. مننه چې ته دې روپۍ د لاسه ورک د ډېر چا قدر شو. څوک یې د یاره بېل کو، څوک یې د پلاره بېل کو، ورور یې د روره بېل کو، هم یې د کوره بېل کو، هم خورکۍ یې جاړي هم یې د موره بېل کو، هم خورکۍ یې جاړي هم یې د موره بېل کو. خدای کو حیران شمه زه سم پریشان سمه زه چې دې روپو ته سوچ کړم د ځان څه غلي وایم. دا خو خوراک هم نه کوي، دا خو خبرې هم نه کوي، دا خو بېجانه څیز دی، خو دومره زور یې رسي څوک جړولی هم شي، څوک خندولی هم شي، خواږه یاران د منځه جدا کولی هم شي، د یوې مور د سترګو تور دا وجلی هم شي. مننه چې د یوې مور د سترګو تور دا وجلی هم شي. احساس صاحب د دې غلامي مه کوئ، دا زندګي مه کوئ، روپو سمینه خلکه هډو بیخي مه کوئ. مننه چې د دې غلامي مه کوئ، دا زندګي مه کوئ، روپو سمینه خلکه هډو بیخي مه کوئ. د ماهر دا خبرې د ماهر دا خبرې هم د رښتیا خبرې، هم د نن خبرې، هم د سبا خبرې. ای په روپو مینه، ای په دوکو مینه، ای په ټګو مینه، ای په خوږو مینه، دنیا فاني ده په دې مه کوه مرګونه.